یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یوه ښځه په حیض کې وي او پر خاوند باندې یې شهوت غالبه وي، نو د خپلې ښځې پر بعضې اندامو باندې ځان انزالولی شي که نه؟ نو محترمه، د مسئلې تفصیل دا دی، که چیرې دغه سړی پر ګناه باندې بیریږي چې یو ګناه به راڅخه صادر سي د شهوت د غلبې په وجه باندې، نو بیا د خپلې ښځې پر بعضې اندامو باندې ځان انزالول جواز لري، او د خپلې ښځې څخه استمناء بالید هم غوښتلی سي چې دغه خپله ښځه یې استمناء بالید ورته وکړي. یعنې د شهوت د غلبې په صورت کې ښځه کولی سي چې د خپل خاوند ذکر په لاس ور انزال کړي، خو دا په هغه صورت کې دی چې خاوند پر ګناه باندې بیریږي د شهوت د غلبې په خاطر چې یوه ګناه به راڅ صادر سي. رد المحتار وهم ټوکه په صفحه 402، همداراز بحر دوهم ټوکه په صفحه 293. ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو، زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.